د جامعه دارالعلوم حکیمیه څخه 340 تنه فاضلان، کاریان او حافظان فارغ سول. د کندهار جامعه دارالعلوم حکیمیه مدرسې څخه 340 تنه فاضلان، کاریان او حافظان فارغ او د هغوی د ستاینې په موخه جوړ شویو مراسمو کې ورته د فضیلت په پار بګړۍ وروتړل سوې. د کندهار جامعه دارالعلوم څخه د فارغ فاضلانو، کاریانو او حافظانو د تشویق په پار جوړ شویو مراسمو کې د افغانستان د اسلامي امارت قاضي القضات شیخ مولوي عبدالحکیم حقانی صاحب، د لوړو زده کړو سرپرست شیخ ندا محمد ندیم صاحب، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین مولوي محمد یونس راشد، د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي انعام الله سمنګانی، د پوهنې رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي، د علماء شورا مرستیال شیخ مولوي اختر محمد زعفرانی، د یاد مدرسې استادانو، شیوخ کرامو، علماء کرامو، د یو شمیر ملکي او نظامی ادارو مسؤلینو او استازو، د فارغینو والدینو او سلګونو عامو خلکو ګډون کړی وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین مولوي محمد یونس راشد صاحب وویل د کندهار جامعه دارالعلوم حکیمیه مدرسې څخه د 6 کال فارغینو شمیر ټوټل 340 تنه دی، چې 15 فاضلان، 90 حافظان او 209 تنه بیاکاریان دي، چې د فراغت په پارو ته ځانګړي مراسم نیول شوي دي. په یادو مراسمو کې د افغانستان د اسلامي امارت قاضي القضات شیخ مولوي عبدالحکیم حقانی صاحب اسلامي نظام ته په اشاره وویل چې اسلامي نظام د مسلمانانو د بریا یو غوره لار او ښه ادرس دی، چې د همدې نظام په غیږ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت بریاوې پرتې دي. د نوموړي په وینا افغانستان له سیزو جګړو سخت ځپلی، دلته اسلامي نظام ته ډیره اړتیا وه چې د الله تعالی جل جلاله په نصرت د مجاهدینو او عام ولس په همکارۍ او قربانیو په افغانستان کې اسلامي شرعي نظام حاکم او افغانان د بدبختیو څخه راووتل. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ مولوي ندا محمد ندیم فارغ فاضلانو، کاریانو او حافظانو ته مبارکي وویل او د دې ترڅنګ د امیر پر اطاعت ټینګار وکړ. بل لور د کندهار د علماء شورا مرستیال شیخ مولوي اختر محمد زعفرانی صاحب وویل اسلامي نظام په قربانۍ راغلی او ساتنې لا هم قربانۍ ته اړتیا لري، چې همدا تازه فارغه شوي فاضلان، کاریان او حافظان به د هیواد د نورو وګړو او مجاهدینو ترڅنګ د اسلام خاورې او خلکو ساتنه کوي، چې دا د هیواد د فرد مسؤلیت او دنده ده. د یادې مدرسې څخه فارغ فاضلان، کاریان او حافظان خوښ دي چې دیني زده کړې ترلاسه کړي او ډاډ ورکوي چې لا هم د پیاوړتیا په موخه نورو زده کړو ته ادامه ورکوي. د یادونې ده چې ټولو فارغینو ته د مشرانو په لاسونو د فضیلت په پار بګړۍ وروتړل سوې او ورته په ژوند کې د خیر او علم دعاګانې وسولې.